سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به له یو فری ویب سایټ څخه چې په هغې کې موږ تاسې کولی شو بالکل په وړیا ډول سره ټي آر ایکس وګټو. دغه ویب سایټ نه به زه ستاسې په مخ کې ویډرا کوم. بالکل دغه بهترین ویب سایټ دی، تاسې کولی شئ په دغه ویب سایټونو کې په فری شکل سره کار وکړئ، دې ته مارکیټینګ وکړئ، نور ملګري ورته را دعوت کړئ، یا هم تاسې په خپله پکې کار کوئ. کوم ورځنی ریوارډ چې دوی تاسې ته یو ساعته ریوارډ درکوي، په هغې باندې تاسې کولی شئ په دې کې کار وکړئ، ګیمونه ترسره کړئ. او همدارنګه دغه ویب سایټ چې دی تقریبا 2-3 کاله کېږي راغلی دی مارکیټ ته او تر اوسه پورې ویډرا ورکوي. بالکل بهترین سیسټم لري. نو که چېرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ معراج خان سکلز یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. په دغه چینل کې ستاسې ته د انلاین پیسو ګټلو، د کریپټو کرنسي او نور مهم معلومات شیر کوم. دغه ویب سایټ د موږ تاسې سره تاسې به په دې ویب سایټ کې د اکاونټ جوړولو لپاره به تاسې تر ټولو لومړی د همدې ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ، هلته به کلیک واخلئ، په ټایټل باندې به کلیک واخلئ، ډسکرپشن ته به لاړ شئ، ما به لیکلي د دې ویب سایټ لینک دا دی. همدارنګه د دې ویب سایټ باندې ما یوه ویډیو جوړه کړې چې په دې ویب سایټ کې موږ تاسې څنګه کولی شو کار ترسره کړو. هغه ویډیو هم د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ده، سم لینک به پرېښیي چې په دې ویب سایټ کې د کار کولو طریقه تاسې به لاړ شئ او هغه ویډیو به وګورئ. اوس په دې کې ما سره تقریبا 15 ټي آر ایکس زه به اوس راشم او دغه 15 ټي آر ایکس به له دغه ویب سایټ نه ویډرا کړم. زه به دلته راشم، چې کله دلته راغلم وایلیټ برخې ته به راشم. چې کله وایلیټ برخې ته راغلم، ګورئ تاسې به دغه برخې ته راشئ، دا وینئ په دغه برخه کې به تاسې دې ته کلیک واخلئ، دا وینئ په دې برخه باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دلته به تاسې راشئ وایلیټ برخې ته. چې کله وایلیټ برخې ته راغلئ دلته به تاسې راشئ اوس ویډرا. که چېرې تاسې ډیپوزیټ ورته کوئ، دې لارې تاسې کولی شئ ډیپوزیټ ورته وکړئ، باینانس، بل ایکسچینج، هر ځای ډیپوزیټ کوئ، خو تاسې ډیپوزیټ ورته مه کوئ. راځو ویډرا کله چې ویډرا ترسره کوو د ټي آر ایکس ادرس غواړي. د ټي آر ایکس ادرس دپاره به زه راشم باینانس ته، باینانس به راخلاص کړم. چې کله مې باینانس راخلاص کړم، باینانس کې به اسیټ ته راشم، په اسیټ کې به سپاټ برخې ته راشم او دلته به په سرچ کې زه ولیکم ټي آر ایکس. صحیح شو؟ دلته ما په سرچ کې ټي آر ایکس ولیکل. چې کله مې ټي آر ایکس ولیکل دلته به ما سرچ چیرې واخلي 8 ټي آر ایکس، دا لاندې په اخر کې ګوره 8 ټي آر ایکس. زه به راشم په 8 ټي آر ایکس باندې به کلیک واخلم، انچین ډیپوزیټ باندې به کلیک واخلم. صحیح ده؟ چې کله په انچین ډیپوزیټ باندې زه کلیک واخلم دلته به اوس شبکه کومه ده؟ ټي آر سی شل. صحیح شو؟ ټي آر سی شل دغه به تاسې انتخاب کړئ. چې کله مو انتخاب کړه د خپل ادرس به له دې ځای نه تاسې کاپي کړئ. ټیک شو؟ چې کله مو کاپي کړه رابه شئ همدغه ویب سایټ ته. چې کله ویب سایټ ته راغلی دلته به تاسې هغه ادرس ورته پیسټ کړئ چې کوم ادرس موږ تاسې کاپي کړو. په دې ځای کې لاندې خانه کې به اماونټ ورته ولیکئ چې څومره اندازه تاسې غواړئ ویډرا کړئ. ما سره 15.28 دي، زه ورته یم زه غواړم 15.28 ټي آر ایکس ویډرا کړم. ټیک شو؟ چې کله مې دا ورته ولیکل ویډرا باندې کلیک اخلم. چې کله مې ویډرا باندې کلیک اخلم زما ویډرا څه شوه؟ زما ویډرا ترسره شوه. تقریبا 15 دقیقې 10 دقیقې وخت نیسي او زما ویډرا به ترسره شي. ګورئ دا مختلف ویډراګانې ما له دې کړي دي. ګوره 15 ټي آر ایکس، 40، 30، 15 که نه دغه ټول ټي آر ایکس ویډراګانې ما ترې کړي، ما ته کمپلیټ شوي. اوس مې چې دا کومه تازه ویډرا ترسره کړه دا اوس مهال په پینډینګ کې ده. په دې کې تاسې په دغه شکل د دې ویډرا ترسره کولی شئ. په دې کې تاسې کولی شئ ګیمونه ترسره کړئ. صحیح ده؟ چې کله تاسې په دې کې ګیم ترسره کوئ په هغه ګیم سره ستاسې لیول جي کېږي. دغه لیول وینئ، دغه لیول ستاسې په ګیم کولو سره ستاسې دغه لیول جي کېږي. کله چې تاسې یو لیول نه بل لیول ته وړئ په هغې طریقې سره تاسې ته په هر یو ساعت کې بیا هر یو ساعت کې چې کوم کوینونه تاسې درکوي ټي آر ایکس درکوي هغه بیا تاسې ته ډېر درکوي. اوس ګورئ تاسې دلته راشئ په دې کې زه ساعتواره ګټه مطلب کلیم کومه. زه به دلته راشم او دغه فوکیټ برخه باندې به کلیک واخلم. ګورئ په دې کې مختلف لیول دي. که چېرته تاسې په لومړي لیول کې یاستئ تاسې ته په هر یو ساعت کې 0.05 ټي آر ایکس درکول کېږي. که چېرته په دا دویم لیول کې یاستئ تاسې ته 0.01 ټي آر ایکس درکول کېږي. چېرته تاسې په برونز لیول کې یاستئ تاسې ته 0.02 درکول کېږي. که چېرته تاسې په سیلور لیول کې شئ تاسې ته په هر یو ساعت کې 0.06 ټي آر ایکس درکول کېږي. او که چېرته تاسې په ګولډ لیول ته تاسې ورته تاسې ته په هر یو ساعت کې 0.15 ټي آر ایکس درکول کېږي چې تقریبا د ورځې 15 ټي آر ایکس کېږي. او 15 ټي آر ایکسونه تقریبا $1 کېږي. که چېرته تاسې په نور مهمو لیول کې شئ، پلانټینیوم لیول کې شئ، نو تاسې ته به 1 ټي آر ایکس د ورځې درکول کېږي. خو دا لیول یو څه سخت دي. نو دلته به زه راشم په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلم. چې کله مې په دې باندې کلیک واخیسته نو اوس به څه شي؟ اوس به دا موږ فري سپین به یو دانه ترسره کړو. ګوره موږ سره یو فري سپین ده. هر یو ساعت کې تاسې کولی شئ چې یو ځل چې ترسره کړئ فري سپین ترسره کړئ. بل ماته ویډرا هم رسېده. ګورئ دلته ماته ویډرا څه شو؟ ویډرا ماته ورسېده. ګوره 15.08 ټي آر ایکس یعنې 0.0 ټي آر ایکس چې دی د هغو فیصد بالکل ماته زما باینانس ته څه شوه 15 ټي آر ایکس ویډرا ورسېده. ډېر بهترین ویب سایټ دی. په دې کې به تاسې ته وي چې سلیکټ نیچر سیټینګ یو نیچرل دغه تاسې انتخاب کړئ. په هغې کې مطلب دا دوه موږ انتخاب کړل. دا به وریفای باندې کلیک واخلئ. چې کله موریفای کړه دا فري سپین څه شو؟ فري سپین ترسره شو. په دې طریقې سره تاسې په دې کې فري سپین ترسره کولی شئ. بل په دې کې تاسې ګیمونه ترسره کولی شئ. دا ګیمونه نو په ویډیو کې مکمل طریقه ښودل تاسې کتلی شئ. ګوره اوس موږ
راځو ټرانزیکشن ته چې کله ټرانزیکشن برخې ته راغلو ګوره زما بله ویډرا به هم څه شو زما بله ویډرا هم دا اوس چې 15.28 ټي ار ایکس مې ویډرا کړه 0.0 ټي ار ایکس چې کوم هغې فیس رانه کټ کړه او ماته څو ټي ار ایکس ورسېدل ماته تقریبا تاسې ګورئ 15.08 ټي ار ایکس ورسېدل نو دغه بهترین ویب سایټ دی په دې ویب سایټ کې لازمي کار وکړئ مننه